بوی هم وي خو که رشته راکړې زه هر څه ته تیار یم خو مونږ پرېږده هفته کې دننه به درنه ډولۍ وړو پوه شو که نه منظوره ده که نه ده ما ته منظوره ده جي مخکې شه چا مخکې شه انسپکټر شمیم دې حوالدار پړاړه او ګلپشان سپایي دا څوک روان کړي دي سر دا خو ماغه خطرناک مجرم دی غزالي غزالي جی پړاړه جی دا هغه ډېر خطرناک مجرم دی غزالي چې درنه لاړ نه شي نیغې تاڼې ته بوځه ولې دې لاړ نه شو ونیسه ونیسه نیولې مې دې سیب بوځه لالا نه قربان نن د څه ورځ ده نن خو نه کباب او د سرې کړې غوښه ورځ ده نو بیا ده چې د لور په کور ورځو ولې نه ورځو ګوره ګوپیان او کتوان مې تیار دي ستا د زم ګوپیان او کتوان ډېر خوښ دي هغه چې ګوپیان او کتوان وویني نو شاډوله ورته واچي راځه چې ځو حوالدار بڑاڑا جی زستا جرات تا سلام کو وعلیکم السلام دی بخیر چتا یو انتہائی خطرناک مجرم او داغه مرګره چا چې په کچرو کې فایل کړو هغه دې د کوره گرفتار کړ بالکل بشک دی خو تاسو څنګه پته ولګیدا چې دا تختیدل مجرم دی او دا وسره داغه مرګره دی سیب دا ما د پوندونو پیژندې مړه خلې او درې کسریا تلا د دې اړګې درې د پخوانۍ لاله ګوره مخو کې ګوره فواد کې کاکا تاسو کله شي بڑاڑا بیان جاری ساته دې خبره تاسو فریدي دې خبره کې دا کوي مړه اسلام ته چې څنګه خبره کوي نو ګوره سوي غلي ولر دا مې دې ما خوب لیدلو خوب کې مې دې مجرم دا شکل پیژندلې دا ویي بیخي ګپو لګولو ما ته وی چې ما بیګا خوب کې شیطان لیدلی دی هغه بیا خوب وکړه هغه شیطان چې مې لیدلو هغه مې ستا په شکل کې لیدلی وکړه دا بیا خوب دی چې کوم لس بجې چې کوم خوب ما لیدلی زه د هغې خبره صاحب سره کوم بس تا خلی شه سر خبره جاری سره خبره ته سره دي نو فریدي که چې د صاحب سره خبره وکړم مړه غړې ودرېږه داسې تلو دي چې تاسو ته پته نشته که نه چې ما ډېر خطرناک مجرمان گرفتار کړي بغیر اصلي دا جی بالکل ټیک خبره کوي بالکل صحیح خبره کوي کوم مجرمانو سره چې اصلي هغې ته ما ور مخکې نو په دې محکمه بوج که نه ځم چې محکمه له دې نه بېغمه شي خبره کوئ نو دا دي داسې چلو دي چې بس زه او ګلپشان سپی دي دواړه روانه چې مخې له دي راغلو بس ما کې ناګهانه ور چمکو دي لاس نو سره مې وکړل مرخټ نه مې او ما وتړلې دي چې تا وتړل نو ما ونیوه که نه مړه ارزه جدي تاسو دواړو ډېره بهادري کړې ده بالکل جی او بالا افسرانو دا فیصله کړې ده جی جی چې حوالدار بډاړه ته به انسپکټري لګي زه خوشحاله نه کېږي چې زړه نه مې کېږي د اواز راوتې او کانسټیبل ګلپشان ته به حوالداري یو خبره ده ته همدا به چې سپېڅلتوب ته دا دی که ټینګ نه وي او که دا دې مطلب ولې که نه نو دا ما خیال دی که نه دا بوج به دې برداشت نه کړی چې په دا پرېوځي او انسپکټر شمیم جی 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 هغه معطل کړی شکر الحمدلله او کانسټیبل رنګ کې شو په کار و چې دا خو ډېر زبردست کار شوی تاسو دواړه داسې وکړئ چې ما سره لاړ شئ مشر صاحب غوښتې جی جی بالکل اوکې بالکل جی مکو زه یې ساتي مخکې شي ساتي خفه کېږه ما خدای پاک به دې بیا افسره کړي خفه نه یم مورې دا الله شکر دی هر څه ډېر تېر دي خو ډېره لویه غلطي رانه شوې ده ورځې اوس پرېږدلې دا خبرې غمونه یې مه کوه ورشه یو کیلو سدي کټونو اما زما خیال دی جوړ د کساب کور ته راغلی چې کیمې او غوښې غواړي او ته په سترګو ړنده یې دا ته زه نه ښکارم او دا ستوري درته نه ښکاري نه د کټه راپاڅېدې او نه دې سلوټ وکړو دا تانه نه ده ښه دا زما کور دی او نه زه په وردې کې به واه
واه اوس یې خوند وکړو تا زما د دې ستورو بېعزتي وکړه ته به اوس داسې کار وکړې چې دا ګوپړه خواښې مې او دا کدو ماما مې دا به فوراً د دې کور نه وباسې نه درته سلوټ کوم نه به زما مور او ماما درته نه ځي څه شی وایم دا ماما به دې ځي او دا ګوپړه خواښې به دې ځي وایم غلې ودرېږه غلې ودرېږه د دې کور ټولې سبزۍ په تیلې باندې په دې سره امبار یم اوس به ستا خلاف رپورټ لیکم چې کانسټیبل شمیم د انسپکټر بډاډا ډېره غټه بېعزتي وکړه او هم په سرکاري کوارټر کې زه مړه ځه چې څه دې خوښ یې هغه وکړه چې څه مې خوښ یې هغه وکړه آرام کښېنې دا زما کور دی زه ګورم چې دلته د تا څوک وباسي انسپکټر بډاډا کانسټیبل شمیم ستا ډېره زیاته بېعزتي وکړه او چې کوم بنده ته بل بنده بېعزتي وکړي نو هغې لپاره څه پکار دي هغې لپاره اعلان جنګ پکار دی اعلان جنګ پسئ معامله دې نه وړي اوس راګانې دي پکې یعنې ښه مې وکړه وځئ درته پته نه کې در باندې راپورټ لیکم په ولاکو دې پرېږدم راپورټ ولیکه ودرېږه اولداره یالله چې دا د مینا اواز نه کوم ځینه راغی زه هماغه یم که نه چې پرور مې درنه د بوس څخې جوړ کړی او دا زما رور دې څنګه په حوالات کې بند کړی دی ښه نو په هغه بورکه کې ته وې مخ وې مخ پورې سم مات کنډول ته تلي خو نه ښایسته یې ویم زما د خبرې جواب راکړه څنګه دې زما رور په حوالات کې بند کړی ګوره بیبي ستا رور د یو مجرم سره په تښتېدو کې مدد کړی دی او ما وی چې تا ته زما د طاقت اندازې ولګي اوس په درته زما د طاقت اندازه ولګي ووایه په کوم ځای دې ولمه ټول مات ګوډې مه بیبي ګزاره راسره وکړه په یو ځای مې مه وله ویمه په دې خپو دې ولمه چې کنډم دې کمه پام ګورې دغه یوه جوړه خپې الله پاک راکړي دي که د دې نه دې هم کنډم کمه نو یو خو کونډې مه او بل به بیا څوک رشته هم نه راکوي نو بیا وره چې په هره طریقې زما رور ته حوالات نه وباسه ګینې که بیا مې ګیر کې که نه نو دا خپې به در باندې ماتې کم هسې ما وی بیبي که دا ډیلینګ چې کوم دی په دوستانه طریقې سره وکړو ښه به دي زه هم کونډ یم او تا هم راته ښکاري چې کوی دین واده نشته ویم غلی شه ښځې څنګه چې ستاسې خوښې دي هماغه رنګ به کېږي ځه زر ځه که سبا پورې د زما رور را پرې نه خو که نه په خپله به درته پته ولګي یا الله شکر دی بلا و او نوسي ورسره نه خو زما نوم هم ګل په شان اولدار دی ګورې وه چې زه څه کوم